دوستانو نن در سره بیا د نور کله په شان د یو جعلي پیر واقعه شریکوم. پیر د یوې واده کړې ښځې سره په کومه طریقه دغه غلط او ناروا کار کړی دی او دغه جعلي پیر بیا دغه ویډیو هم په سوشل میډیا وایرل کړې ده. که غواړئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ ویډیو را سره تر اخرې پورې وګورئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، نن در سره د یو جعلي پیر هغه واقعه شریکوم کوم چې د دم په بانه د ښځو سره داسې ناروا او غلط کارونه کوي. یوې ښځې چې واده کړې وه او له دم دپاره یو پیر خواته تللې وه او هغه پیر د بیا ورسره دغه غلط او ناروا کار کړی و او بیا یې ترې ویډیو هم جوړه کړې وه. اوس یې په سوشل میډیا وایرل کړې ده. ښځې په خپل بیان کې ویلي دي چې زه به د علاج دپاره یو پیر ته ورغلی وم، نو هغه پیر زه یو زړې کمرې ته بوتلم او هلته یې زما نه تپوس وکړې چې ستا څه بیماري ده. نو زما په وجود کې دننه زخمونه وو، نو چې ما ورته خپلې بیماري بیان کړه نو پیر ما ته وویل چې زما سره دغه غلط یا ناروا کار وکړه او چې بیا زه خپل جوک پوخ کړم. نو بیا پیر ما ته په ګیلاس کې څه راکړل چې هغه ما وڅښل. نو زه په ځان پوهه نه شوم او زما سره یې دغه غلط کار وکړو او زما نه یې ویډیو هم جوړه کړه. نو بیا چې زه په کله ورنه راغلم نو ما پسې به یې ټلیفون وکړو او ویل به یې چې که ته رانغلې نو ستا ویډیو به په سوشل میډیا وایرل کړم، نو په دې وجه به بیا ما سره دغه غلط کار کوو. نو آخر یې هم دغه ویډیو په سوشل میډیا وایرل کړه. نو په دې وجه ما ته خپل خاوند هم طلاق راکو. نو ما بیا په تاڼه کې رپورټ وکړو. نو دغه پیر پولیس یې ونیولو، خو زما عزت یې د خاورو سره خاورې کړو او زه یې د خلکو سره د سترګو لګولو قابل پاتې نه کړم. نو دغې ښځې نورو ښځو ته دغه یو پیغام ورکوي چې د داسې جعلي پیران نه ځان نه وساتئ او د هغو په یو قسم خبرو کې هم را نشئ او خپل عزتونه وساتئ. دوستانو دا و د نن ورځ خبر چې در سره مو شریک کو. که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو م را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلوي الله په امان.